دا د کابل ولایت لومړی امنیتي حوزه ده. د اسلامي امارت د بریا څخه وروسته بیا تر اوسه د ولسونو د ستونزو د حل په موخه د کابل پولیسو لازم تدابیر نیولي. کجا میریم چرا؟ چی میکنه؟ چی وقت جان آوردین؟ بابای همراه شماست؟ آقای سیاسر هم همراه توست؟ خب شما اینجا برین سیاسر ها اینجا زنانه پلیس تلاشی بدین باز برین. بیان بابا. آجی صاحب جور هستی؟ آریزا نوشته دارم جور هستی؟ خب هستی قرار ساعت خود بخیر هستی؟ فضل خدا تو کجور هستی؟ شکر کجا میری بخیر؟ همین جا بخیر برم یک آریزا نوشته کنم تصمیم کنم دوزه. خب داخل میری؟ یک تلاشی خب بده بابا. داخل نه دیگه چی میکنم؟ برو بخیر باشی. بیادر جانی مال و خانه مرا فروخته امو آروسم سری بچیم بزرگ بسیار بدماش هسته یک رای دیگه نمی سری چی بوده امو پیرزن مرا زده بود سپین بولدکا سپین ستوری دی بیا پوچ بنزل وهی سپین بولدکا زما ستونزه خو حقوقي ستونزه وه بیا د یو چا سره کار کړی او سراپ و هغه تېر نظام کې نو هغوی لږ ما سره ظلم زیاتی کړی اوس زه راغلم چې خپل د حقوقو نه دفاع وکړم اول مې حقوقو کې پیاریزه وکړه بیا هغې اوضې دغه کړم بیا اوضې حقوق بېرته جنایي ته هغه کوم هغه شواهد دي ثبوتات دي هغه دغه غواړي موږ نه نور انشاءالله موږ نه څوک چې خاص تم نه کوي توی محمد والا جانالی کاروبارت چی است؟ چی کاروبار میکنی؟ کاروبار بیکار ولی من 75 ساله شدم من کار میکنم خیلی پدر جان خب منزل دوم آمریت دفتر من خودم دیدم بلد هستم من موضوع چی سایس مبارک؟ آچینی دوم آروسم مال خانه من تری بچم بدل فروخته شکستانده تلویزیونه بایسکلی بچه من یک بچه خوب بود بایسکلی شد از خانه کشیده تری بچم فروخته کراچی من از سرای کشیده تری بچم فروخته یک تناور سلمدی انباری وریم همزن اون چه آمده ما را زده تو را کی زده؟ زوریم دادون نمیکشه یعنی عروس خود خونه شد ندیدیم عروس بچی بچه میریم جسته کراچی سری بچه طلبش کنید صحیح عریضی تو من میخوام اونجا بفرمایید بشین اونجا رئیس مبارک حنیف د قلم دی ورته د یادلې څوک چې سپین بیرغ و آزاد دی ته په اور بل وهي څوک چې سپین بیرغ و آزاد دی ته په اور بل بر تشراجی که بخش جنایی بر تراجی کم در حل پروبلم های خانوادگی برات راجع میکنه خب و مشکل شما رو حل میکنه ان شاء الله اون مور نوشته کنم که دم دل زد مولود نوشته کنه منصور الله بیار می آیی سب کاست گوشایش سم نمیشنم او رشتفید هم است این عریضه شبا بر پیش معاون سب امضا کن با در بخش جنایی ببرش باز در بخش حل پروبلم ها مشکلش ان شاء الله حل میکنه بعد از مشکلش حل شد بر من معلوماتم بده بس باش ما حال بده سیس با عزت باشه خودش آیی سب گرفته برو قاید رشتفید ببرش سیس ان شاء الله دا موضوع چیه ده؟ موضوع خانوادگی موضوع ده ده بوزه دغه ته جنایت ده بوزه بیچاره سپینګری هم ده او سترګو نظر هم کم ده
غوږونه یې صحیح ما نه خود اوري، بکاره. خبره هم ورته هلته هغوی ته پوی که په دې عریضه باندې او بیا خپل دغه ته مرجع ته راجع کړي ورکوي خالی پرابلم هاته چې کوم مشکل یې همغه ته ولیکي. بیا که کجا مهربانی. علیکم السلام همدانش. سازمان دغه ماموریت چې راجع کړله د کاکا سپین ږیری خانوادګي معامله یې ده د یو وګړي د سید کاکا مهربانی بشي. مسکن قوي پاتون لري دادن ننګالو ظلم مسکن قوي پاتون لري څوک چې مخنی آغا محترم بخښنه غواړم دغه کاکا سپین ږیری ده په غوږو کاڼه ده لږ همکاري ورسره وکړئ حل پرابلم های خانوادگی ته وروغیاست. خیر است. وعلیکم السلام ستاسو اجازه ده. مشکلات کورنۍ مشکلات لري دا سړی معذور وي سپین ږیری ما درته راوستی دغه مشکلات ته حل آروسم بچه من تو پای همین آروسم تایی بچه دور است خب یه چند پیرو یکان 12 پیره ده مدرسه رفتیم ده که ده طلاق بیتیم یه مثلا همین جادو رو میشناسید اون دو که نوشته میکنه از او خورنده بچره دون دور بک کده خب مشکل نیست ما جل برد میدیم فهمیدی او را طلب میکنیم از اون بازخواست میکنیم بررسی میکنیم قانون اجرات قانونی رو میکنیم. این تو کار کن اول خدا دویم شما او دنکر از سر ما چپ کنید پدر چیزی که قانون باشه شریعت باشه ما اونمو اجرات میکنیم ما در خدمت هستیم. قانون شریعت اسلامی باشه بله چشم. ننګ د باتوري دا او د دین د فتج منا دا ننګ د باتوري دا امریت دفتر کې اونجا شټاپا کنه د کبرو بخیر منګه دلته ناشتیو د امریت حلیف روم خانوادګی لپاره چې مثال د کومې حریزي د ورځې وارزم راځي لسریزم راځي خو هغه په وخت ورځ باندې مثال چې کله کمی راځي کله زیاتې راځي خو دلته موږ د خانوادګي مشکلات چې مثال د کووي کړی وي د دې لپاره موږ په خله حجه باندې رسیدګي کوو او اول خو کوشش کوو چې دلته تعهد واخلو بیا که دلته تعهد نه وي بیا مثال په ضمانت باندې خوشی کوو که په ضمانت باندې نه معامله رسمي کوو حقوقو ته موږ چې دلته ناست یو دا نه چې د رسمیاتو په وخت کې غیر رسمي په وخت کې په 6 بجې 7 بجې 8 بجې 10 بجې قضیه راغلی موږ د خلکو مشکل ته رسیدګي کړي او کوو به ان شاء الله تا دی موږ عزم اراده ده. جلب خود گرفته خودتش میبری یا مجاهد روان کنیم؟ والا خودت میدون دیگه ما کارم هر گلی تو خوش میزده ای گرمی من نمیشنم خیلی مرمی که دیگه من نمیشنم بدون جانب درد کنه از مجبوریت که ما یعنی میخواد زنده میگردم صحیح یویش خود گرفته به طلای اول بار جلبه در قماندانی طلای اول برو بگو و اویش با قدید گرفته طلای اول گفته بگو که 2 سرباز در خانه زین نفر تحت جلب روان کنه و نفر حاضر کنه به حوزه. بخیر باشه. کاکا بیا طلای اول برو که نفر به حوزه حاضر کنه. ما یک مشکل داشتیم شکایت از بچه خود در حوزه اول امنیتی آمدیم خیر ببینه کارهای ما را به صورت فوری از اون مجاهدین محترم از اون شعبه تکلیف هم از دست ما زیاد کشیدن از گوش هم ما کرستون گپ کردیم و کمک میشدن یک جهان سپاس میکنم. حوزه که هست یک قوای اجرایوی هستند اولا مسئولیتشان تامین امنیت مردم هستند دوم رسیدگی به مشکلات مردم به عرایض مردم که از طریق محکمه و حقوق ریاست حقوق اینجا میآیند ان شاء الله تعالی مسئولین اداری ما
به وقت رسیدگی میکنه. چقدر فعالیت ما که شده تقریبا تمامش به همکاری مردم شده. مردم شب و روز همراه ما در رابطه است، شماره تلفنی ما را داره. دیگه در کدام ساحه را ما به چند شرید تقسیم کردیم. هر شرید مسئولش معلوم است و همراه امزو وکیل گذر و نماینده امزو کوچا و حتی ملا امام ها دیگه مسئولین مردم با نفوذ همراهشان در رابطه می باشه و کامل همراه ما همکار هستند. به همکاری از یا الحمدلله جنایت به صفر رسیده. در حوزه ما فعلا فضل خدا کرا مشکل نداریم. مشکل به این خاطر نداریم که در سایه دوز بود، بدماش بود، چورگر بود، گرفتن. هنوز هم هست، نمیگم که تو 100% پاک شده، 80% پاک شده، 20% مانده که 20% هم باید مردم همکار باشه با حوزه خود، با استخبارات خود، با ناحیه خود همکار باشه. تا که مردم همکاری نکنه، تا که مردم یک جای نشه، تا که مردم با امارات دست خود یکی نسازه، هیچ کار معلم نمیشه. الحمدلله موږ سیار گزمې چې خلک ډیر خوښ دي او موږ سره خلک ډیر همکار دي او نور الحمدلله خلک ډیر همکار دي. ما زه مثال څه کیسه یا څه خبر است دستی موږ ته زنګونه وږي شماري مو سره دي دستی موږ ته حال راکوي. مردم زیاد همکار هستند. مردم که در ساحه حوزه اول هر مشکلی پیش میشه، یا یک جنگ میشه، یا یک دزدی میشه، یا یک سرقت مسلحانه میشه، مردم فوراً همراه ما تماس میگیره. شماره گزمه سیار ما، شماره حوزه از داخل حوزه از پرسنل ما در ساحه تقسیم هستند. لله الحمد خوب همراه ما همکاری دارند.